مدینه شریفه ته چې حضور پاک مبارک هجرت وکړ په ډېره مجبورۍ وکړ، ولې چې په مکه کې د مکې کافرانو د نبی علیہ السلام سره او د هغه د ملګرو سره ډېر ظلمونه شروع کړي چې د هغې بیان ما تاسو ته په مخکې جمعو کې کړی دی. د حضور پاک دا مقصد و چې د مدینې ته لاړ شم، د دې خلکو نه بزال ته په امن شم او محفوظ بشم، لیکن دې ظالمانو په مدینه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پرې نه خو. د مدینه چې کم خلکو پیغمبر علیه السلام ته پناهي ورکړې وه او ایمان یې راوړی، هغې له به یې دمکۍ ورکولې، ای نه پرېښودل، وی تاسو زمونږ دشمن له امن ورکړی دی او زمونږ دشمن هم ځان سره ځای کړی دی، تاسو سره مونږ ګورو، دا دمکۍ به یې ورکولې. چې کم منافقینو په مدینه شریفه کې هغې منافقانو سره به ساز باز کو او هغې به لمسول چې د مسلمانانو خلاف سازشونه وکړي. او په مدینه شریفه کې چې کم یهودیان اوسېدل، چې پیغمبر علیه السلام لاړ د یهودو سره یو معاهده وکړه چې موږ به یو بل ته غږ نه کوو، د یو بل د دشمن مرسته به نه کوو، یو بل سره به د امن ژوند تېرو. نو دې د مکې کافرانو هغه یهودیانو سره ساز باز جوړ که او هغې د پیغمبر علیه السلام خلاف لمسول شروع کړل. بل چې په مکه کې کم کمزوري مسلمانان پاتې وو، یا ښځې هجرت یې نشو کولی، یا ماشومانو هغې هجرت نشو کولی، یا غریبانانو او غلامانو، هغې خلکو سره زیاتی شروع کړل، هغه به یې وهل او هغه به یې ټکول او هغې به یې پاتکړو تړل. ډېر انتهایی ظلمونه یې شروع کړل د هغې مکې د کمزورو مسلمانانو سره. د دې نه علاوه داسې ظلمونه شروع کړل چې مدینې ته به لاړل او د مسلمانانو باغونو او فصلونو ته به یې اور ورته کو را تښتېدل به، د مسلمانانو چراګاه و هغې کې به څاروي څرول. کرد ابن جابر فهري دی لاړ او هلته چې د مسلمانانو څاروي سې مړه کړل، سې ترې راوتښتول او چې کم په هغه درمن کې بوس یا نور کم څیزونه و هغې ته یې تیلې ورته که هغه یې وله وسوځول. دا ظلمونه دوی شروع کړل. کم مسلمانان چې به په لارو تلل او کافرو له به په ګوتو ورلل او به یې ونیول، وهل ټکول به. نبی علیہ السلام وی خدای د دې ظالمانو د لاسه خو موږ ډېر تنګ شو، کلي مو ته پرېښو، مکه مو ته پرېښو. خلک وایي ویله نبی علیہ السلام جهادونه کړي دي د کافرانو سره، نه به یې کول، څه به یې کول، مکه مو ته پرېښوده، کورونه مو ته پرېښودل، چې کوم په مکه کې زمونږ پټي و هغه م ورته پرېښودل. چا نه ښځې پاتې شوې، خاوندان یې مدینې ته لاړل، چا نه بچي پاتې شو، مور و پلار ترې نه پاتې شو، بیت الله پاتې شو، د خدای کور م ورته پرېښود او ته لاړو، بیا په قلار نه پرېږدي. دې سره به څه کوو؟ نو نبی علیہ السلام صحابو سره مشوره وکړه، یو فیصله دا وکړه چې د دې ظالمانو نه موږ په څه ځان خلاص کړو. نو د مدینې د مکې نه به شام ته دوی تلل. مکه خو داسې علاقه ده چې هلته خپل فصل نه زرغونېده، نو شام ته به تلل او شام نه به تجارتي غله او دا قصې پیسې راوړل. نو نبی علیہ السلام دا سوچ وکړ چې د دوی کومه قافله شام ته ځي، نو په هغې باندې یو حمله کوو. داسې حمله نه کوو چې قافله وله لوټ کړو، خو لږ به ویرېږي دوی به ویرېږي، دوی به پوه شي چېرې دا خو که موږ مسلمانانو سره ظلمونه کوو، نو مسلمانان خو هم دا دی زمونږ په قافله حمله کوي او د دوی ټول تجارت خو په شامو، نو او د شام لاره د مدینې خوا کې تېرېدله، نو که دا لاره په موږ بنده کړي، نو موږ به غنم د کمي، زمونږ خوراک به د کم ځای نه او زمونږ تجارت په مکه کې خو بغیر د سرمن نه بل شي نشته، څه به کوو؟ نو د دوی یو تجارتي قافله تله شام ته. نو حضور پاک سره د یو څو مرګنو لاړ، په هغې باندې د دمکۍ او د یرولو دپاره. خو چې نبی علیہ السلام په هغه لارې ته ورورسېد، نو دا قافله شام ته وتې وه.
نو پیغمبر علیہ السلام سره د صحابه واپس راغله. بیا ورته پته ولګېده چې هغه قافله د مکې د کافرو چې کوم شام ته تللې ده واپس را روانه ده. نو بیا ورته نبی علیہ السلام سره د ملګرو ووت. په اتفاق دا د خدای خوښ هم داسې وه چې دوی سنګ میدان ته ورسېدل نو قافله ته د لارې نه وتې واپس مکې ته رسېدلې وه. دې لومبۍ ته غزوه ابوا وی او دویم ته غزوه ودان وی. بیا نبی علیہ السلام ته پته ولګېده چې د قریشو یو مضبوطه قافله ده او د ابو سفیان په سردارۍ کې ده او ډېر تجارتي مال دی پکې. ودرېږه په دې یو حمله کوو چې دې ویریږي موږ نه ملي شي. او چې نبی علیہ السلام څنګه عشیره یو مقام دی هلته ورسېد نو ورته پته ولګېده چې هغه قافله شام ته رسېدلې ده. نو واپس رالل. بیا ورته پته ولګېده نبی علیہ السلام ته چې هغه قافله واپس د شام نه را روانه ده او مکې ته ځي. نو نبی علیہ السلام صحابو سره مشوره وکړه وی ځای چې دې قافلې پسې د دې تجارتي کومه قافله ده دې پسې وځو لږ یو پوټی راودوي چې دوی مونږ نه لږ په قلار شي. مونږ خو ورته وطن کلي بچي ښځې هر څه پرېښودل بیا په قلار نه پرېږدي. مدینې ته راپسې راځي او زمونږ چراګاهونو باندې ورونه ورته کوي زمونږ څاروي تښتوي ظلمونه کوي. نو نبی علیہ السلام تیاری وکړ. دې درمیان کې تاسو ته مو چې د انصار د مدینې شریفې چې څومره وو هغوی له به یې دمکۍ ورکولې هغه هم نه پرېښودل چې تاسو ولې زموږ دشمن له پناه ورکړې ده. نو د مدینې شریفې یو سردار و د یو لوی قوم مشر و د اوس قبیلې د هغه نوم سعد ابن معاذ و. دې لاړ مکې مکرمې ته. نو په مکه کې یو لوی کافر دی امیه ابن خلف د هغه سره د دوستانه وه. دواړه غټ غټ تاجران. دا سعد چې به کله مکې ته لاړ د دې امیه سره به دیره او امیه چې به کله مدینې ته راغی او یا د مدینې په خوا کې به شام ته ته نو د دې سعد سره به دیره د دواړو قریبي دوستانه او تجارتي تعلقات. نو حضور پاک چې هجرت وکړو دې درمیان کې سعد ابن معاذ به زدم بیت الله ته یو عمره به وکړو طواف به وکړو چې لاړ د هغه امیه سره دیره شو. امیه ته وایي اشنا زه خو طواف له راغلی یم او د بیت الله طواف کوم. امیه ورته وایي داسې کار دی هغه ورځې دې لاړی نور کله به ته دلته کولاو ګرځېدې په مکه کې او ته هم د مدینې سردار یې نو زمونږ دې خلکو به ستا ډېر زیات قدر کوو. اوس د مکې خلک تاسو ته ډېر غوسه دي ځکه تاسو زمونږ دشمن له پناه ورکړې ده امن هم ورکړی دی. نو عمره طواف به کې خو لږ په طریقه داسې وخت کې به وځو چې څوک دې ونه ویني هسې نه چې څوک دې ونیوي او څوک د سره جګړه ونه کړي. وی څه ټیم وی غرمه د غرمې په مکه کې ګرمي زیاته نو عموما خلک ودي غرمه به وځو نو طواف به وکړې راځې به او بیا به ځې مدینې ته. وی ډېره ښه چې څنګه دې ووتل طواف لذي غرمه او چې چا نه یېرېدل او مغه حرامي سره ملو شو چې ابو جهل نه ابو جهل مخې له ورغی. دې سعد ابن معاذ ته وایي دې صحابي ته لکه څنګه بیغمه زمونږ په کلي کې ګرځې او زمونږ دشمن لم امن ورکړی دی او ته دلته بیغمه ګرځې ته خو زمونږ دشمن یې چې دشمن لم امن ورکړ. افسوس چې د دې امیه سره زمونږ د سردار سره نه وې که نه چې ته مانه دلته جمدې پاتې شوې تا ته مې چل خولی. سعد ابن معاذ خو هم د قبیلې د انصارو د مدینې د یو قوم لوی سردار و. هغه چې دا خبره زغملی شوه هغه ورته وی ابو جهل په قلار کې نه. ابو جهل نوم خپل عمرو ابن هشام په قلار کې نه ماله دمکۍ دلته مه راکوه که تا زره د بیت الله نه منې کړم نو ستا لار په مونږ ده په مدینه ده چې شام ته ځې ستا تجارتي ټول معامله شام کې ده او لار دې په مونږ ده لار به در باندې بنده کړم بیا به خورئ سسکی به څه دواړه سره ګرم شو. چې ګرم شو دا امیه چې دا سعد ابن معاذ د چا میلمه و هغه پکې منځ کې مداخلت وکړو نو هغه خو وی که زه اوس د دې میلمه مرسته کومه نو قوم کې راته دشمني جوړېږي میلمه به خپل کار کوي.
نو دې میلمه ته وایي دې صحابي ته سعد ابن معاذ ته هلکه وایي ته خو زما دوست دی وګورې دا ابوجهل دا زمونږ سردار دی په دا آواز مه راوباسه دې خو زما د مخه تا ته غږ نه کوي په ده څه له چغې راوباسې وایي ښه زما ستا تعلق دوستانه تا هلته ما سره راځي د تا سره نو تا د دې خپل کلیوال پاره وکړه زه دې پرېښودم وایي ته خو په قلار کښېنه امیه ته وایي وایي ستا متعلق خو نبي علیه السلام ویلي دي چې امیه به مونږ وجلو تا خو نه پرېږدو خیر معامله دلته رفع دفع شوه او دا سعد ابن معاذ مدینې ته لاړ واپس او چې دا امیه کور ته لاړ نو ښځې ته وایي ښځې وایي ته خبرې وایي څه وایي هغه میلمه د مدینې راغلی دا هغه د ابوجهل ګرمه ګرمۍ راله ما د ابوجهل مرسته وکړه هغه وایي چې نبي علیه السلام وایي چې مونږ به امیه وجلو والله ما یکذب محمد صلی الله علیه وسلم قریب دی چې په محمد خو چته دروغ نه وایي اخو رښتیا خبرې کوي اخو دروغ نه وایي او د هغه د خولې نه وتلي چې ما به وجني بلکې حافظ ابن حجر لیکلی دي وی قریب و چې او دسماتې ته تللی وې دومره یاره پرې راله ښځه ورته وایي مړه مه یېرېږه بې غیرته هغه دلته نشي راتلی او ته بار څه له یېرېږي نه که نه وایي دروغ نه وایي چې دا خبره د خولې نه وتې ده نو څه چل دی هر ځای کې چې په ګوتو ورلم دا مې دې پورې درته وایي چې د مدینې خلکو له به دا دمکۍ ورکولې بیت الله ته یې نه پرېښودل خدای اوس عجیبه نظام کوي دلته د بدر غذا جوړه شوه څنګه جوړه شوه چې نبی علیہ السلام په 14 د رمضان په 2 هجری کې صحابه سره میټینګ وکړو ځکه چې زو خو موږ هغه تجارتي قافلې له هغې له دمکي ورکړو چې دا کافر موږ نه قلار شي نو ستاسو خوښه ده که څوک را سره په خپله خوښه ځای هم او که څوک نه ځای هم داسې جنګي لښکر له مقابلې له نه ځو نو بعض صحابه کرام ووتل او بعض یو څو کسه پاتې شو دی چې څنګه د مدینې نه په 14 د رمضان ووتل بئر ابي عنبه ورته وایي د مدینې سره خوا کې یو ځای دی یو خشته خوږې اوبه وې خلکو به د هغې د مدینې ته اوبه راوړلې چې هلته ورسېدل نو پیغمبر علیه السلام ټول صحابه کېنول چې کوم ماشومان و هغې واپس کړ وی تا واړه تر حضرت برا ابن عازب رضی اللہ عنہ دیم واپس کړ عبدالله ابن عمر رضی اللہ عنہ اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ دا واړه واړه صحابه کرامو اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ دے واپس کړ صرف یو صحابیو عمر ابن ابی وقاص اپ جړا شو چې نبی علیہ السلام واپس کاو نو پیغمبر علیہ السلام هغه اجازه ورکړه وی راځي چې څنګه دغه ځای نه دوی مخکې لاړل مقام روحا ورته وی الته نبی علیہ السلام سره صحابه ورسېد نو حضرت ابو لبابه رضی الله عنه دې اولېږه وی ته د مدینې ته د مدینې امیر شوې تر څو چې د نیم راغلی زما جان قایم مقام بته دی واپس کړ او قافله او 2 جاسوسان اولېږل د یو نوم حضرت بسبس رضی الله عنه او د یو نوم حضرت عدی رضی الله عنه دا دواړه اولېږل وی تاسو لاړ شئ او د قریشو د هغه تجارتي قافلې مونږ له جاسوسي معلومات وکړئ چې دا کوم ځای را روانه ده مونږ یې کوم ځای مخه دا دواړه هلته ورسو د روحانه چې صحابه کرام لږ مخکې لاړل یو بل مقام د صفرا ورته وایي هغې صفرا ته ورسېدل نو هغه 2 جاسوسان راغلل د نبي علیه السلام چې کوم 2 جاسوسان هغې پیغمبر علیه السلام ته وی صاحب وی د قریشو د تجارتي قافلې د مدد دپاره د ابوجهل لښکر را روان دی نو نبی علیہ السلام دغه ځای کې صحابه سره مشوره وکړه او د ابوجهل لښکر ولې څنګه را روان شو ابو سفیان ته پته ولګېده هغه تجارتي قافلې مشر چې ما زما دپاره خو مسلمانان روتې دي چې تلم شام ته بچ شم اوس واپس چې ځم نو روتې دي نو هغه یو کافر و زمزم ابن عمرو غفاري هغه یو تیز اوښ ورکړه وی په دې اوښ به ځغلې او ځان به مکې ته رسې او مکه کې د اعلان وکړه چې ستاسو کومه قافله را روانه ده د تجارت د ابو سفیان هغې زه را لېږلې هغې وایي چې زمونږ مدد لرو د مسلمانان په مونږ حمله کوي
او دا دامره تجارتی قافله و چې د مکې د هر کور مال پکې چا به څوک به په خپله تلل چا به بل له مال ورکړی چې دا ځان سره یو څه ګټه مني وي د هر چا مال پکې ډېر مضبوطه درنه قافله وه نو زر راله روزې مدد لو که رونوتی نو موږ به مسلمانان وجني او قافله هم لوټ کوي نو زمزم ابن عمر دی چې راورسېد نو د هغې به دا قانونو چې هغې به خطرناک خبرو نو څادر به یې د سر نه داسې تاوه څادر به اوچت که او تاوه به او چغې به یې ویل یا صباحا یا صباحا نو خلک به ورته راجمع شو دې زمزم ته ابو سفیان وایي ته به دا چلو کې چې ته به دې د اوښ دا پوزه زخمي کې چې وینې ترې بهېږي او د څادر په ځای به جامې وباسې او ابه تاوې نو خلق به پوه شي چې مسله ده ډېره خطرناکه ده نو خلق به د په منډه راوځي نو دې زمزم همغه چل وکړه د اوښ دا پوزه یې زخمي کړه هغې نه وینې بهېدې او جامې یې وویستې ابې د سر نه تاولې نو چې خلقو قتل ټول ورته راجمع شو چې خدای څه مسله ده ماشومانم ښځې بوډاګانم ځوانانم هلکه خیر دی ته خو زمونږ هغه تجارتي قافله کې تللی وې که نه وی یو ابو سفیان راولېږلم مسلمانان ستاسو په قافله حمله کوي مدد له وله راولې ابو جهل لښکر تیار کړ اوس د خدای شان دی هغه امیه چې هغه سعد ابن معاذ ورته ویلي چې نبي علیه السلام به دې وجنې پرېږدي دی نه هم د مکې غټ سردارو ابو جهل په دې سردارانو ګرځېدل چې داس مشران راغونډ کړه ملکان به پخپله دي یو امیه له راغی امیه ته وایي چې کاکاجي نیمه شروع څنګه چل به کوه وروره مشره هغه وایي زه خو ناجوړه هغه ته خو ښځې ووایي ورته وایي خبره دې یاده ده د مدینې هغه ملګري چې درته ویلې وایي یو یاده مې دی پام کوه ګوره ونه ده وایي نه ده چې راغی زه خو ناجوړ یم بیمار نشم ابو جهل هم پوره شیطان هغه وایي چې زه دې ځمه ستاسو ته به سنګمانه پاتې کېږي وی ګوره ته مشر سردار او چې ته نه ځې دا هلکان هم نه ځي ته مهرباني وکړه مونږ سره وځه خامخا دې کله یو بانه ناجوړ یم او دوه نوکران به د ځان پسې ولېږم او درې به ولېږم او څلور به ولېږم ابو جهل ورته هلکانو جرګه راوسته نه دا ماشومان دي او ته نه ځې د ځوانانو یې وله راوسته د بوډاګانو یې وله راوسته وی داسې کار دی زما خیر دی جنګ له خو لږ غوندې را سره په لاره لاړ شه چې ستا د وجې دا نور وځي چې ته نه دي دا نور پاتې کېږي نو خیر دی بیا به دې را واپس کړو نو وی زه ډېره ښه ده نو یو اعلی اوښ ځان لالمه کور ته چې راغې ښځه ورته وایي تا خو یې نه ځمه او تا وایي چې ما ته خو هغه د مدینې هغه ملګري ویلي چې نبي علیه السلام وایي چې زه دې وجنم او دروغ هم نه وایي وایي ښځې ځم نه لږ غوندې ورسره وځم یو ورځ مزله او داسې اوښ مې ځان له اغېشتی دی که نه چې دوی په ما پیږې را تښتېدلی به یم دی زم نه وسه وی ښه ګورې پام کوه لاړ نه شي ګور کم وخت ته مړ به دې کړي وی ډېره ښه ابو جهل پوره شو هغه وی چې دې کاکا به زه خامخا رسو نو یو دوه درې څلور هلکان یې پرې مقرر کړل هغې ته یې وی چې ګوره دې د نه ونه تښتي د څوکۍ تاسو به نور څه نه کوئ خو د امیه څوکۍ به کوئ چې دې ځان سره ورسو دوی چې څنګه د مکې نه روان شو نه خو به پیاده مزلې وې یو ځای کې دمه وکړه خیمې ښخه کړې نو امیه ځان ته اوښ نږدې وتاړه دی مطلب و چې شپه ده دا خلک وده شي نو غلی به په اوښ په ورواړو متښتم به ځم نو چې دې سنګ پاسې دغه هلکان خو ورته ابوجهل پرې کړي هغې زر را منډې کړې کاکاجي خیر دی مونږ ولاړ یو څو لوټه پکاري او دسماتې له اوبه پکاري بل څه پکاري خدمت ته ولاړه خدای دا ماشاءالله کار د کوم ځای نه ویښ پراته دي وی نه تاسو څه شی څه خبره نشته نه نه کاکاجي مونږ ستا خدمت ته ولاړ یو ته دې ویښ او مونږ دې وده یو سړی پوه شو چې دې خو کار ونه که زه بل ځای کې چې که خیر دمه کوو هلته نه به راتښتم چې بل ځای قافلې شوارو دوه شوارو د مزلو په یو ځای کې دمه کوله دی بیا چې نیمه شپه شو ټول خلک وده دي نو دې غلې غوندې را پاسې خپل اوښ هغه هلکان ورته پیو هغې ولې زر را منډې کړې کاکاجي په خیر څه چل دی ناجوړی خېټه کې درد دی او دسماتې ضرورت دی اوبو ضرورت دی خدایه پاکه وده شی سر کوزو خو چې لقم را پسې را منډې وهې هېڅ حاجت نشته سې را پاسې هم چکر لګو نه نه کاکاجي چې ته ویښې مونږ له خوب راځي مونږ به ستا خدمت کوو هلته نم کا خوند ونه که
په درېمه مرحله کې آخره کې خدای بدر ته ورسو راته خلکو مخې خو راتلی نه شم بیا ورسېد او بیا به یې راته قصه وکړم بدر کې خدای مرداره وکړه دلته کې چې دا سړي کوم وخت کې راغی زمزم ابن عمر او د دشمن ابو جهل را پاساو نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترور د بی بی عاتکه هغه خوب ولیدو حضرت عباس رور وغیره غوښتو رور یو خوب می خطرناک لیدلی دی بیګا وی څه خوب دی لیدلی دی یو سړی راغی په اوښ باندې او د مکې په دې خور کې اوښ سملو درې چغې یې ووالې او درې چغې کې څه دي اواز یې دا وکړو چې قوموا یا آل غدر الى مسارعکم اخرجوا الى مسارعکم اے دوکبازو پاسه او خپل مرګ ځای ته ځان ورسوئ فی سلاسن درې ورځې اے دوکبازو خلقو د مرګ ځای ته درې ورځو کې ځان ورسوئ وی دا چغې واله وی خلق و تراغون شو وی بیا د بیت الله خواله راغی او الته کې دا چغه واله درې چغې واله او بیا د جبل ابي قبيس ته براو خطر او د جبل ابي قبيس نه یو غټه تیګه راواغشتا او غیلان درو غردوله وی هغه تیګه ډکرې شو او دا غي ذره د مکه ار کور ته ورسېده بی بی عاتکه د حضور پاک ترور دی عباس رضی الله عنه خو مسلمانو خو پټ هغه ته وی سم مسله خطرناکه پیخیږي ما دا څه خوب لیدلې دی دا هغه دوست ولید ابن عتبہ هغه ته وی ولیدا وی دا خوب ال تویم زما خور دا څه خوب لیدلې دی او چاته به وینا هغه خوب ال پلار ته وی عتبہ ال ابو جهل ته خبر خبره شو حضرت عباس وی روانو چې ابو جهل आवाज راکړ امامت ابو الفضل دلته راشه ورنه وی تاسو سړو خو د پیغمبري دعوه کړې و خو د خزو نمنو خبر اوس استاد خو د پیغمبري دعوه شروع کړې وی مې چې څه چل دی وی چې ستا خور خوب لیدلې دی په ما ځان نه غرض وکړ وی دا پته به ولګي چې دا او چې د تیګ ډکرې به زمون کورونو ترارسه او کده مسلمانانو کورونو ته برسه ما ځان غلې یو دا خوب وی چې دا سنگ دا خوب ولیدل شو نو دې کې زمزم راغیغا او خوالو اعلان وکړي د قافله خبرم والو د قافله مدد لرو قافله روانه شو او قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي ډېر لوی په قبر روانه شو ډېر لوی تکبر سره او شرابونه ځان سره واغشتل او زر کسانو وتل د زرو نم زیات جنگ پاتې شوی زر کسان دي د زرو نم زیاتو او ار یو سره تورا وا زغره چولې وي او وسو ور سره سونه او خان 700 او 300 سره اسونو او شاه سوارانو هغه تشه سونه نه هغه خلک چې هغه نه زباده به کول 300 شاه سواران وسو سره او خان او ټول مسلح او مسلمانانو سره سره مسلمانان 300 دیار لسل دا زرغه 300 مسلمانانو سره ټول سره ټوټل شپک اته توري دي ځکه هغه خو د لخر د جنگ په نیت نور غلي هغه خو د ابو سفیان د تجارتي قافلې په نیت راوته نو اته سره توري دي دوه سره اسونه دي دوی سره 300 اسونه غي سره 2 اسونه دوی سره وسو او خان غي سره او یو خان دي او یو خان داسري چې د سوارلې او خان دي درې کسان به په سوارېدل لکه دوه په سوارو یو په پړې نیولیو یو به برخته ده چې ستل کېده به بل به کو ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره اون دوه کسان مرګري دوه غسر مرګري یو سره حضرت علی رضی الله عنه یو سره حضرت مقداد رضی الله عنه پدری کا سیو کو حضرت مقداد رضی الله عنه وی دو بسوارو یو بکوزیدا وی پیغمبر علیہ السلام د کوزیدو نمبر را مونږ د خدای رسول ته نه کوزیږي تکینه او زو علی بکوزیګو بس
کله به زه پیاده سفر کوم علي به برئ، کله به علي کوزیږي زه به برم، ته به نه کوزیږې. وی نه تاسو ما نه تکړم نه یې او زما په نسبت ستاسو ثواب زیات نه دی، خو زما زیات وخت دی. وی قسم دی چې حضور پاک به په خپل نمبر کې کوزېده او د اوښ پړی به یې نیوه، نوم به به رسول. داسې عاجزي به په نبي علیه السلام کې او بهترین اخلاق. نو او یو خان، دوه سونه، اته تورې، شپږ زغرې او باقي ټولو سره د کجورو ډانګونه، او کافر ټول مسلح دی، هر یو سره توره او زغره او نیزې دي ورسره، او لوی د جنگ په نیت را روان دي. ولا تکونو کالذین خرجوا بطرا، قرآن شریف کې الله وایي دغه خلک چې د کبر او د جوش په انداز راووتل. چې ابو جهل لښکر راووته نو جهم ابن سلط دام د پیغمبر علیه السلام د خاندان نو، هغه وی ما یو بل خوب ولیدو. وی رالما وی خوب دینم چې یو سړی راغی مکې مکرمې ته او په یو دغه باندې سور دی په اوښ باندې، او چې څنګه راغی نو اوښې سملو او په توره ووو، او دا هغې نه دا وینې داسې اوچتې شوې، او چې څومره د مکې د خلکو خیمې دي نو خیمو ته ساس کې ورسېدی. هغه ملګرو ته ووایي چې داسې خطرناک خوب مې ولید. ابو جهل بیا عباس رضی الله عنه ته، عباس دلته راشه، تاسو کې خو ډېر پیغمبران پیدا شي، خور دې بله پیغمبره د خوبونه یې نه، دا دې بل پیغمبر پیدا شو، او پته به اوس ولګي چې وینې به زمونږ خیمو ته راځي او که وینې به ستا درواره خیمو ته ځي. دا دویم خوب شو. دې خوا د ابو جهل لښکر روان د ابو سفیان د لښکر د مدد دپاره. هلته نبي علیه السلام د روحا مقام نه دغه دوه کسه جاسوسان ولېږل، هغوی واپس رالل. دې وخت کې پیغمبر علیه السلام یو مقام د صفرا ورته وایي، هلته رسېدلو چې جاسوسان واپس رالل. جاسوسان ورته الوې وی صاحب دونه مونږ خبر شو چې د ابو سفیان د قافلې دپاره د ابو جهل قافله را روانه ده مدد دپاره. نو نبي علیه السلام ټول صحابه کېنول، مشوره ورسره کوي. ودرېد نبي علیه السلام لاولې دا خبره وکړه، ما تعویذه راته خپله د الله چې ما ته څه ویلي دي درته وایم، باقي ستاسو خوښه ده چې څنګه ستاسو فیصلې هغسې به کوو. ما ته خو رب العالمین دا ویلي دي چې دا یو د ابو سفیان قافله ده را روانه ده، یو د ابو جهل لښکر دی را روان دی. دې دوو کې چې کم سره تاسو مقابله کوئ نو په دواړو به خدای ګټه درکوي. لقد كان لكم في الفئ څنګه دی فئتين آیا دوه ډلې دي، یو دا ده یو هغه ده. ما ته خو خدای دا ویلي دي چې که دې سره جنګېږې هم به ګټه ستاسو، که دې بل باندې ورځې هم ګټه ستاسو ده. اوس تاسو فیصله ده. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پاس ډېر خشته تقریر یې وکړ، وی د الله رسوله مونږ راوتي یو واپس نه ځو، دې د مکې خلکو مونږ سره انتهایي ظلمونه وکړل، او ما چې درته په سر کې وې ټولې خبرې ورته وکړې، وطن مو ته پرېښود، بچي مونږ نه پاتې شو، چا نه ښځې پاتې شوې، مالونه پاتې شو، ځمکې پاتې شوې، 400 کیلومیټره هغه وخت کې دوی هجرت کړی و. مونږ ته دومره مزل وکړ، په هغې کې دې مونږ نه پرېږدي. 3 کاله د دې د لاسه مونږه په شیب ابي طالب کې تېرې کړې، د ونو پاڼې م خوړلې دي، ستا په ملا مبارک یې لرې غورځولي دي، او دا صحابه کرامو له څومره سزاګانې ورکړي دي. حبشې ته هم ته هجرت وکړو، مدینې ته ترالو، اوس هم مونږ نه پرېږدي، مونږ له پیغورونه راکوي، انصار راته لمسوي، د مدینې یهود راته لمسوي، منافقان راته لمسوي، او بیا زمونږ په چراګاهونو راځي حملې کوي، او زمونږ په فصلونو او مالونه سوځوي. د الله رسوله زمونږ رای خدا ده چې ستا خوښه ده، په هر یو چې ورځو مونږ در نه نه رستو کوي. حضرت عمر پاسې دغه مخمدیدار تقریر وکړ. حضرت مقداد ابن اسود رضی الله عنه پاسه دا ډېر ناشنا تقریر وی دا الله رسوله او پیغمبر علیه السلام چې به یو تقریر کو نو دا आवाज به کو اشیر علی ایها الناس، ای مرګرو مشوره راکې، مشوره راکې. حضرت مقداد پاسه وی دا الله رسوله وی ستاسو خیال دی چې مونږ به تا میدان کې یوازې پریدو، مونږ به دنه تختو داسې چته کې، مونږ به لکن نقاتل عن یمینک وعن شمالک،
و بین یدیک مونږ بستانه یو خوا بل خوا مخکې رستو جنگ کو مونږ د موسی علیہ السلام د قوم پشان قوم نه یو چې موسی علیہ السلام ته وی اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. موسی علیہ السلام قوم موسی علیہ السلام ته زتا او خدای د جنگونه کوي مونږ نشو مونږ د جنگ ولانه یو مونږ بدل تناسو مونږ اغه نه یو مونږ بستانه مخکې رستو جنگيګو او ستا په حکم چې څه دی خوښه یې هغه به کوو او د الله رسوله چې څه درته خدای وایي کوه مونږ در سره یو. چې مقداد رضی الله عنه دا خبر او کوي د حضور پاک دا رنگ مبارک لک سور شو خو بیا आवाज وکړه اشیروا علی ایها الناس ځکه انصار لاغ نو کړي خلک مشوره را لراکه ځکه د مدینه انصارو چې پیغمبر علی السلام کله هجرت کو نو دوی صرف دومره وسره کړي چې مونږ په مدینه چا حمله وکړه مونږ به مدد کوو په مدینه کې چا حمله وکړه نو موږ باندې مدد کوو دې نو ویل چې موږ متا سره باروز جنگ بم در سره کوو ستا په مرګرتیا کې نو حضور پاک په اشیر علیه ایو تم تیار دا فکرونه کې موږ یو ځل ته د خدای رسول منلې دا مو ایمان او یقین چې ته سره د خدای خبرې نو موږ په تا کې شک نه کوو او نه ستا په خبرو کې شک کوو مونږ اگر چې تاسو سره بیعت کو نو مونږ دا خبر پکې نه وکړي لیکن دلته کې زوالال موضوعات د مدینه انصار ټول ولار دي قسم دي چې د دشمن یو غنه تاخ وجود سره نشي الا بس تا وجود سره دشمن غنه او چې مونږ ټول مړ شو نه متعال را نږدې کېږي اس فکر چې ونکړي بس زما مشوره دار چې د خدای د طرف نه تاسو حکم دی هغه روان شه مونږ در سره یو چې دا خبر وکړه نو د حضور پاک مخ مبارک سور شو فیش وی ډیره خبره ده وی خانو د خدای حکم خدا دې ماته چې دا دوه ډلې دي تجارتي او دا یو بلا چې په هر یو ورده نو دا به تعالی درکوم خو زما رې دا ده چې دا د ابو جهل د لښکر والا دشمن خده په دې بل نه ورځو دې له موږ صرف دمکې لروته چې دی ویریږي او موږ نه په قلار شي اوس خو لښکر راغی ورځو او فکر مکوي الله مدد موږ سره دی هغه دوه کسانې ولېږل وي دی لاشه معلومات کوي چې د ابو جهل لښکر به کم ځای را روان او کم ځای به هغې لاړل او صحابه کرام هم روان شو په لاره باندې هغې چې څنګه لاړل هغه بس بسه وادي نو دا بدر چې کم ځای کې کوي دی د دوی کوي سره دی ورغللې دا دوه صحابه و د هغه کوي نه مشکونه د اوبو ډکول وخانه هغلته یو ټیله والته سملولو او راځي د کوینه مشکونه راکې د کوي په غاړه یو سو جنکې دي هغه مو د کوینه وګوري هغه یو جنې بلې ته و چې زما قرض راکړه ابل جنې و دوی لک صبر وکړه د ابو سفیان د قریشو قافله را روانه ده او سبب بدل تر راشي نو زما سره سامان دی هغه په خرج کما نو پیسې به په نغد کم مطالبه خپل پیسې درکم اوس دا صحابه دا خبري اوري دي هغه خو دي مشکونه ډکل او په خان کې نه کې خودل او راغل نبی علیہ السلام لا وی سیب دقه سي دوجنه کې یو بل سره په جګړه یو د بلنه قرض غوښته بلې وی چې د ابو سفیان قابله سره قافله دلته سبا را رسیږي دا قافله جبتی دی به یو ځای کې دمه کوله نو هغه بس خرید او فروخت خلکو سره دا علاقه کو نو معلومیږي دا چې بدر ته سبا د ابو سفیان قافله را رسیږي حالت ابو سفیان ته پته لګېدلې و نو هغه خپل جاسوسان هم خواره کړو او په خپل هم ګرځېده ځکه دغه علاقه ما لیدلې زه ورته تلم د بدر دغه علاقې ته داسې واړه غرونه دي او په غرونو کې دننه لارې دي دلته لاره ده الته لاره ده الته لاره ده نو یو د غر نه یو خوی بل د غر نه بل خو یو بل ته نږدې وي خو ښکاري نه نو ابو سفیان په دې چې هسې نه چې تلارو کې مسلمانانو له مخې له ور نه شو نو هم ګرځېدل لګیا دی او معلومات کوي چې مسلمانان کم دی دې کوي راورسېد ابو سفیان چې راورسېد د کوي په غاړه هغه جینکې ناست دی جینکو ته وایي څه ناشنا خلک خو هم نه دي لیدلي په دې علاقه کې څوک ناشنا خلک هغې وی ناشنا خو موږ نه دي لیدلي وی څه ګڼه ګوڼه وی نه یاره وی یو دوه سړي اوس دلته رالله او د دې کوي نه د اوبو مشکونه ډک کړل او لاړل وی پسو پیاده راغلی که په سارو باندې وی نه په اوښانو راغلی وی اوښانې کوم ځای سملولي وی اوښانې هغه ټېلې شاته سملولي غونډۍ شاته ابو سفیان ډېر هوښیار و چې هغه اوښانو له ورغې نو اوښو چې یو ځای کې سملې خامخا پچې کوي سوټه کوي نو چې هغه اوښانو
هغه پچې وکتې نو هغه ماتې کړې یو پچې ماتوله نو په هغې کې هډوکې راوختل د کجورو نو دونه تجربه کارو کنه چې هډوکې څنګه وکتل وی والله نواتو یسرب وی قسم په خدای چې دا هډوکې د مدینې د کجورو هډوکې دي دا اوخانو د مدینې کجوره خوړلې ده او هغه هډوکې پکې د هغه دي او معلومیږي دا چې مسلمانان هم دې غونډو کې ګیر چاپېره دلته چېرته دي بس زر خپلې قافلې ته لاړ روخ یې د قافلې د دریاب په غاړه که روخ یې بلکل بدل کړ چې دلته خو مسلمانان دي لاره یې بدله کړه د مکې طرف ته او محفوظ شو هلته د ابو جهل قافله را روانه ده اوس هغه هم په دې لاره روانه چې زمزم ورته ویلو چې په دې پلانکۍ لاره باندې قافله راځي ابو سفیان خو اوس رخ بدل کړ خو هغې خو په دې لاره راتلل هغې بدر ته رانږدې دي اوس د خدای شان ته ګوره د یو غونډۍ شاته مسلمانان دي بلې غونډۍ شاته کافر دي یو بل نه دي خبر حضور پاک مونځ کوو یو دوه کافران غلامانو د کافرانو صحابو په لاره کې ونیول تپوس یې ته وکړه څوک یې هغې ځان نه خو چې دوه درې غوزاره یې ورکړل ځان یې وخو چې موږ د ابوجهل د لښکر خلک یو ری وستل داسې اوس نبي علیه السلام مونځ کوي دوی وحي لګیا دي د ابوجهل نه لښکر که د ابو سفیان دروغ وایي هغې ته خدا پته نه و چې د ابوجهل لښکر را رسېدلی دی هغې خو د ابو سفیان د قافله ده که نو دی به وهل نو چې وهل به او د ابو سفیان د لښکر یو د ابو سفیان نو چې دی به پرېښودل وایي ښه د ابو سفیان لښکر کم د قافله کم دی ده نو هغې به بیا وایي مونږ خو د ابوجهل د لښکر یو نو دی به بیا سپېغلې ورکړی چې دروغ وایي شابه د ابو سفیان د قافلې دی به او محمد ښه د ابو سفیان ها کم دی د قافل نه ما ته مونږ څه په مونږ خو د ابوجهل یو چې حضور پاک سلام وګرځاو نو مسکې شو وایي چې دروغ درته وایي نو پرېږدی او چې رښتیا راته وایي نو وهی ولې د الله رسوله وایي دا ټیک وایي دا د ابوجهل د قافلې دی بالکل ما له راولې وایي تاسو د ابوجهل د قافلې یو وایي څومره کسان دي وایي صرف شمېر راته نه دی معلوم وایي څه خوري وایي خانه لالی وایي د ورځې څو خانه لالی وایي نهه یا لس نهه لسو خانه لالی او د هغې غوښې خوري حضور پاک وایي بس یا 900 دي یا 1000 دي وایي دا 900 د 1000 په منځ کې دي صحابه ته وی د دې غر نه پورې دي هغې دلته دي او موږ دلته یو اوس بیا مشوره راکې که جنگ دوی سره کوې خو ډېره ښه ده که نه کوې چې ځو واپس صحابه وی د الله رسوله جنگ به څنګه نه کوو اوس خو که واپس ځو سبا به راپورې خلک خاندي چې هغه تجارتي بې سر و سامانه قافله وه نو هغې پسې تلل او چې کوم لښکر راغې ده تورو نیزو والا د هغې نه تښتي اوس خو خامخا جنګ کوو او ولې به جنګ نه کوو د مسلمان دپاره جهاد کې دوه خبرې دي که مړ شو شهید شو جنت ته لاړ که جمدی پاتې شو نو غازی شو مجاهد شو ګناهونه لړ ختم شو مونږ له خو په دواړه کې ګټه ده زمونږ دا روجې او منځونه او حجونه او ذکرونه خو دې دپاره دي چې مونږ پرې خدای رضا کړو نو په اسانه ولې رضا نه کړو په دې خو په اسانه رضا کړي چې مړه شو نو چېرته به ځو خو جنت کې تا راته ویلي دي رښتیا خبره ده خو جنت ته به ځو که نبي علیه السلام ډېره دا چې کوم دی جنگ شوی دی بدر ورته وایي یا خو د دې قوم د مشر نوم وي بدر او یا دغه ځای کې چې کوم کوي دی د هغه کوي اوبه پاکې خوږې وي خلکو به وړي د هغه کوي نوم بدر نو په دې وجه دغه علاقې ته بدر اتفاق دا و چې نبي علیه السلام څنګه دی بدر ته را داخل شو د دې نه مخکې د ابوجهل قافله راغلې وه د کوي غاړه او چې کوم پاک اعلاز یې هغه هغوی نیولې وه بس یو بل سره مخامخ شو اوس خو مخامخ دي شګې دي او بم پکې نشته او شلاکه شګنن هم ده نو نبي علیه السلام هلته کې صحابو ته یې خیمې نښې کړې بای صحابه راغلل نبي علیه السلام له وی صاحب ته چې دلته کې دا په موږ ډېره کې د کافر په مقابله کې دا د خدای په حکم دي او که نه اسې دلته موږ ډېره کېږو که اسې وي خو دا د جنګ نه دی بل خوا ځو موږ بل علاقې ته لاړ شو داسې نږدې بل میدان ته دا کافران به راپسې راځي هلته به ورسره جنګ وکړو او کنه د خدای په حکم یې نو بس بیا خو چې څنګه ستا خوښه حضور پاک وفرمایل د الله په حکم
یو صحابي د جنگ ډیر ماهر هغه وی صاحب د الله حکم خو بصر او چشم خو جنگي طریقه دا نه ده چې مونږ قبل پریوت ځکه شګه کې منډه نه والی کېږي مونږ منډه وو شګه کې سړی ستړي کېږي شګه ګرم هم ډیره زیاته بل اوبه نشته او په جنگ کې د اوبو انتهایی ضرورت دی نبی علیہ السلام ماته د الله حکم دی اوس خو تاسو ده وی چې د خدای حکم دی بیا پکې څه دی قدرت تا ګوره د شپې خدای باران وکړ قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې باران شو هغه شګه کې ناسته تو ختم شو او دومره باران وشو چې صحابه ځان له ډنډونه جوړ کړل هغه کې اوبو درې بای صحابه وجودونه پلیت شوی جنابت لوی بیودسمات لوی بیودسی پر راغلی و هغه په جوم لمل مشکول هم دې ډاکټر او د کافرو طرف ته چې کوم علاقه و چقړه شو هغه منډه ولا را پریوتل او چې منډه به ولا را پریوتل حضور پاک هم لیدل معاملہ خدای بدل کړ دا هغه خدای غویله خویدان کې کا زمونږ د شګو د مونږ له خدای پاک کلک او د اوبو تنظیم امراله حضور پاک داسې یو ټیله غوندې او په هغې باندې صحابه یو سفر جوړ کړ وی صاحب تاله یو سفر جوړو وی ته به جنگ کې شرکت نه کې تر دې ځای نه مونږ ته هدایات راکوه او د دې ځای نه زمونږ تماشه کوه چې سفر یې ولا جوړ کړو دا حضرت ابوبکر صدیق او نبی علیہ السلام ماښام هغه سفر ته ننوتل او هغه سعد ابن معاذ چې د مدینې په سردارانو کې سردار و هغه توره په لاس د نبی علیہ السلام ټوله شپه څوکۍ وکړه حضرت ابوبکر صدیق وی مونږ ټوله شپه خوبونه وکړل او قسم دی که حضور پاک د شپې 1 منټ او 2 منټه مو دي شوي ټوله شپه الله ته په عبادت او الله ته په زاره او عجیبه تاریخی دعا حضور پاک په دې مقام کې وخت تاریخی دعا وی الله ما ډیر مهنت وکړ په مکه مکرمه کې او مدینه منوره کې او خدای دا 314 مرګري میدان له پیدا کړی دا 314 نور نشته په مقدس مکستان نوم والا دقه دي نور نشته او الله دا ډیر غریبانان دي خدایا مالدار نه دي ګوره مالدار هغه دي مقابله کې راته ولاړ خدای دا کار دا بندو والا نه دي بندو والا خدای هغه دي مقابله کې ولاړ خدای دا بے کسب سو کړي کبرجن ندی کبر والا خدای هغه دی مقابله کې ولا یا الله دا شلیدل جامې دوی چولی او دا چا سپلیم نشتا واقعي درېرو صحابه به کې سپلیم نه پیبل پیرور بے سره بے سامان دی خدای دوی سره اس وسله نشتا صرف دغه سو توري دی خدای حالت ټول مسلح دی اس وسره نشتا صرف یو سیز دی پروردگارا چې هغه ستا په دشمنه تا ته مقابله کې ولاړني او دا زما د فقیران مسکینان بے سوکا خدای ستا په امداد د دوی یقین او ایمان دی الله ما به ذلیل کې ګوره خدای ما دوی سره وعده کړی چې تاسو سره به خدای مدد کوي نو خدای ما به ذلیل کې الله ما به رسوا کې ګوره خدای ما به بے وعده کې نه ځکه ظاهر کې خود سړی دی ته ګوري نو 314 زر او د کجورو د ډنګ مقابله په توره کم ځای کېږي او پیاده مقابله دغه سره کم ځای کېږي د اوخانو د اسونو سره کم ځای کېږي وی خدای ما به رسوا کې الله ما به ذلیل کې ګوره او ما به بے وعده کې خدای ما وعده کړی ده او یا الله کدا 314 مسلمانان دې مړ کړل دوی سرونه ستا په ذات او ستا په دین تیار ولاړ دي ته ولاړ دي چې ستا په دین سرونه ورکړي بالکل تیار ولاړ ما زمایل دي خدایا خو کدا 314 نن مړ شو الله تر قیامت پورې بستا د نوم غشتو والا بیا څوک پاتې نشي بس جوړی چې دوی مري نو حضور پاک وسنګم دی پاتې کی او چې دا لاړ شي نو بیا ټول کفر دی ایمان خلال ختم شو اسلام خلال نو خدای کدا 314 کسان دا بے کسب بے سو کشلیدل جامو علی فقیران دا لاړل د منځه قیامت پورې بستا د نوم غشتو والا سوک پاتې نشي
جاړي ټوله شپه تر دې حده پورې او په ولاړه دعا کوي چې دا نبی علیہ السلام د سر مبارک نه صادر پرېوته. حضرت ابوبکر صدیق صادر راواغشت او په سر یې کېښود او د مټې کلک ونیوي حسبک یا رسول الله، د خدای رسوله بس نوره دعا مه کوه، په دا کافي دی. نور چې بالکل دعا ونه کړي به دا کافي ده. څه چې کېږي فکر نه کوه، بس هېڅ سوچ چې ونه کړې، هېڅ فکر ونه کړې، بس چې څه شو بس. دا دعا چې څنګه وکړه نبی علیہ السلام دعا نه پس راووته او ډېر زیات خوشحاله او خندلې. صحابو چې دا خو د خوشحالۍ مقام نه دی د خندا. نو دا آیت وی سیهزم الجمع ویولون الدبر، دا آیت خدای نازل کړ چې دا ټول به تختی، دوی ته به شکست ملاویږي، تاسو له به خدای فتح درکړي. وی ما سره خدای بل امداد وکړ، ما سره الله مال زیر راکړ چې تاسو له به خدای ګټه درکړي، هغې له به خدای شکست ورکړي. نو راغی نبی کریم صلی الله علیه صحابو ته دلته راشي لاس یې کېښود، وی هذا مسرع فلان غدا ان شاء الله، وی دا د فلان کی د مرګ ځای دی، دلته به فلان کی پروتي، دلته به ابو جهل پروتي، دلته به امیه پروتي. یو ځای باندې لاس کېښود او د یو کافر د مرګ ځای ښو. یو صحابي وی زما د الله په ذات قسمی چې پیغمبر علیه السلام د کم کافر نوم اغشتر او په کم ځای لاس یې ښود دی، وی په حق ځای سار لاغه کافران مردار پراته وی د هغې نه لږم اخوا د اخوان الله پورا مدد وکړي. اخواته 1000 فوج مخامخ، د خوا 314 غریبانان، مسکینان، فقیران، بے سپلو بے صادرونو والا. هلته کې پکې عتبه تقریر وکړو. نبی علیہ السلام سره د صحابو هم بدر میدان ته ورسېد او د مکې کافران د ابو جهل لښکرم بدر میدان ته راورسېد. دواړه یو بل سره مخامخ شو په هغه میدان کې. او ما درته ویلو چې صحابه په اصل کې د ابو جهل د لښکر په نیت نه ووته، د ابو سفیان د تجارتي قافلې په نیت اوتی و، نو ځان سره جنگي سامان کم وړی و. اته توري دي، شپږ زغري دي او یا وخان دي او 2 آسونه دي او د کافرانو د زرو کسانو لښکر دی او ټول مسلح دی. هغې سره او یا آسونه دي او 900 ورسره وخان دي او ډېر جوش او خروش سره دي. او په دې نیت چې دا مسلمانان خو ډېر کم دي، نو دا به مونږ ټول ختم کو. میدان جنگ کې چې کله یو بل سره مخامخ شونو، بعض کسان و کافران لیکن لږ نرم دلو رحم دلو، لکه اخنس ابن شریق او د هغه قوم. هغه خپل قوم سره را جمع کا او وی چې قوم مونږ خو د ابو سفیان د قافلې د بچاو د پاره راغلیو او د ابو سفیان قافله خو بچاو لاړه. مونږ خو جنگ له نه یو راغلی، مونږ خو دې له راغلیو که زمونږ په قافله چا حمله وکړه نو مونږ به جنگ کوو. قافله بچاو مکې ته ورسېدله نو مونږ جنگ سره کوو. دا که مسلمانان دي خو زمونږ رونه دي، زمونږ تربوران دي، جنگ مونږ نه کوو. نو اخنس ابن شریق سره د خپل ټول قوم بنو خزاعه واپس لاړه، هغوی جنگ کې سوانه غشته. بل یو کافر عمیر ابن وهب، هغه د مرګرو ته وی چې زه ورځم او دا مسلمانان ګورم چې څومره دي. په اس باندې سور شراغې او د مسلمانانو د صفونو نه غیر چاپیره چکر واو. قوم لراغې ویره 300 خوشا دي، وی اورګه ګورم دا 300 خورې لګ دي خو بازار نه وجني، زمونږ مضبوط لښکر دي، مونږ سره نشي جنگې دي. کې دي شي دوی دوکه کوي
او د دې غونډې شاته دي ځان سره نور لخر پټ کېنولي نو زه چکر لګوم نو دې لاړ د بدر د غونډو د غرونو نه تاو راتاو شو هېڅوک یې پیدا نه کړل چراغ حکیم ابن حزام دا وروسته بیا مسلمان شوی دی دغه وخت کې کافر و هغه ته وایي حکیم وی مسلمانان خو دغه 300 تقریبا دي او ما چکر ولګاو شاته ورسره نور څوک شته هم نه ډېر لږ دي او ډېر لږ جنګ سامان دی ورسره یو څو تورې دي ورسره خو جوش او جذبه مولیدا یا به دوی مري او یا به مونږ کې خلق وجني نو که دا مړه شو او یا مونږ کې بعضې خلق مړه کړل نو بیا د دې نه پس به د ژوند څه مزه وي دې لږ ښه سړی و پکې ځکه دا مسلمانان څوک دي خو زمونږ قومیان خلق دی نو جنګ څه دپاره کوو مونږ چې په کوم مقصد راغلي و چې زمونږ د تجارت قافله ده او مسلمانان یې لوټ کوي هغه قافله هسې محفوظ مکې ته ورسېده زما له جنګ نه غواړي حکیم ابن حزام ورته وایي عمر ابن وهب ته وی ته راځه عتبه مشر سردار دی زمونږ هغه سره به میلو شو به پوی کړو عتبه لرالل عتبه د مکې مشر و لوی سردار و سپین ږیری هغه ته الوی عتبه وی زمام دا خیال دی چې جنګ نه کوو عتبه قوم را جمع کړ قوم ته وی قومه یو تقریر یې ورته وکړ وی مونږ څه لروتی یو مونږ دې لروتی یو چې مونږ ته د اطلاع شوی و چې ستاسو تجارتي قافله باندې مسلمانان حمله کوي مونږ دې لراله اوس پته ولګېده چې هغه تجارتي قافله زمونږ بچ بچو مکې ته رسېدلې ده ولې جنګ کوو که دا مسلمانان دي نو یا د چا رونه دي د چا بچي دي د چا تربوران دي د چا پلاران دي نو خپل قوم ولې مړه کړو او یو عجیبه خبره یې وکړه وی پرېږدی دا محمد او د هغه ملګري صلی الله علیه وسلم پرېږدی که چا مړ که مونږ به خلاص شو او که دله خدای غلبه ورکړه او دی غالب شو نو زمونږ د قوم بچی دی د عزت زمونږ عزت دی څه بده خبره خو نه ده که دی غالب شو خو زمونږ بچی دی د دې عزت زمونږ عزت دی او که چا بل چا مړ که نورو خلکو ته به یې پرېږدو نو مونږ هم خلاص شو قوم ټول عتبه سره ودرېد وی بلکل او د هغې وجه څه وه عتبه ولې دا خبره وکړه عتبه ځکه وکړه چې ما تېره جمعه تاسو ته 2 خوبونه ویلي 2 خوبونه یو بیبي عاتکې خوب لیدي و هغې نه معلومېده چې دا مسلمانان بریمونې او کافران شکستونه او یو د جوهیم ابن سلط خوب و هغې نه هم دا معلومېده چې مسلمانان بریمونې او بل د دې عتبه یو غلام و عداس چې کله حضور پاک د طایف نه راته هغه عداس په لاره کې مسلمان شوی نو عتبه ته تپوس وکړو عداس دا ولې نو هغه ورته الوی وی دا د آخر زمانې پیغمبر دی دا رښتونی دی نو عتبه ته پته وه د دې علامونه ورته پته وه نو جنګ یې نه غوښته او اسم بعضې خلک په قوم کې داسې منپسندي جنګ نه غواړي عتبه قوم په دې آماده که چې جنګ نه کوو ابو جهل شیطان دی وخت کې نو بارو هغه ته چالوی هغه راغی هغه یو خبره وکړو یا عتبه د جنګ نه ولې ځان ساتي دا د زوی دی ابو حذیفه هغه مسلمان دی او مسلمانانو سره په صف کې ولاړ دی نو عتبه په زوی یریږي چې زوی به راله څوک مړ کړي او د دې نه مخکې یو کافر و عمرو ابن حضرمي اچته په لاره روانو بعضې مسلمانانو سره څه جنګ راغلی و هغه عمرو ابن حضرمي وجلی شوی و مردار شوی نو عتبه د ابو جهل د هغه عمرو ابن حضرمي زوی راوغوښت عامر یې نوم و عامره وی کاکا خو د رور مرګ وینه بخي حالانکې دا خو د هغه د رور د بدل دپاره دا کافر نور اوتی هغه چغې کړې وا عمره وا عمره ای زما روره ای زما روره بس هغې سره خلک ګرم شو او په عتبه الزام ولګاو چې زوی دی د مسلمانانو په صف کې دی ابو حذیفه ته په هغه یریږي عتبه وی ښه اوس به پته ولګي چې نر څوک دی
نو د بهادرین په دې سینا د شترمرغ وزرې لګولې وې او دا اوس په ټوپه راوړې میجن وته و نو ټوپه ولا راوړه نو سره غټو په نه برابرې ده نو بیا د اثر پر رومال باندې وتاړه او میدان ته ووت. الته نبی کریم صلی الله علیه وسلم سحر وختي ټول صحابه ودرولو د جمع منځ وکړ او د مانځنه مخکې پسې صحابه ول د جنگ ترغیب ورکړ او دی وته وی چې ما سره خدای وعده کړی ده اذ یعدکم الله احدى الطائفتين انها لكم ما ته خدای ویلی دي چې کله ابو جهل په لخر ورده دام در کوم او کله ابو سفیان په تجارتی قافله ورده دام در کوم ما سره خدای وعده کړی اس فکر چېونه کې سيهزم الجمع ويولون الدبر او ما ته خدای ویلی دي چې دا کافر به شکست مونږ او تاسو له خدای فتح درکړي فکر مکوئ فتح زمونږ د وسلې ته مګوره ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة الله رست فرمائی کنا پیستاسو عدد کم و زر تاسو درې سو دیارلس وصله د سره کم و طاقت په لحاظ د ناغه مضبوطو مظلم زیات کړو او تکلیف کې مبتلا و بیا عبدالله خدای مدد وکړ نو د جهاد ترغیب ورکړ د شهادتونو ترغیب ورکړ او بیا صفونه نه غول چې کله صفونه نه غولو غشي را واغشته او دا سره راخکې یو صحابي دی حضرت سوید رضی الله عنه هغه لګ یو پټه خېټه را بار و د صفنه نو نبی علیہ السلام وسره خوش طبیعتی وکړه نو په خېټه ولا غشي راخکه وی استوي یا سوید نیخشه برابر شه صف کې او خېټه باندې غشي راخکه بس هغه نیغ ورته د صف دروته وی دا الله رسوله مونږ په ایمان راوړل دي او ستا په انصاف والا دین مونږ ایمان راوړل دي نو اعدل ما سره اوس انصاف وکړه وی څنګه سره وکم وی زما خېټه دي خو کړه نه ده نه بدل اخلم صحابه حیران خدای ته څنګه امتی دي چې او څنګه صحابي او حضور پاک او قصدن د لخیټه نه خو کړي د سره خوش طبيع او غشي راخکا وینا انصاف غواړم ما په دغه انصاف ایمان راوړی دی نبی علیہ السلام متذر لمن مبارک او چته کړ ویراشه زمان خپل انتقام واله دا څخه اخلاق خدای پاک ورکړي چې لمن یو چته کړه دغه سوید ورمنډه کړي او سوید ورمنډه کړي او د حضور پاک خېټه خپل کړه بار بار خپل کړه اردت هذا یا رسول الله د خدای رسول دغه مې اراده و چې ستا د خېټه خپل کړم او دا الله رسول ممکن ده چې دا زما اخیری ستا سره ملاقاتي مال د خدای په دربار کې دعا وغواړم چې الله په ما رحم وکړي حضور پاک ولړ په مینه دعا وغوښته صحابه صفونه چې کله برابر کړ نو حضور پاک الله ته بیا لا سوچت ظاهری اسباب په نظر خو مسلمان کمزور دی یا الله دا قریش ډیر په کبر راوتی دي خدا او ډیر په فخر راوتی دي او ډیر په لوی وسله او په یو ډیر لوی شان او تکبر کې راغلي دي خدایا مقابل کې زما مرګري ډیر جزانان او کمزوري دي خدایا الله د دې قریش او دا کبر په خاورو کې واچو او زما دې مرګرو له خدای غلبه ورکړي دا دعای بیا وکړل ګوره حضور پاک سات په سات الله ته متوجي کیږي او کافر خپل کبر او غرور کې دي ابو جهل چاته وی چې دا مسلمانان به څومره وي 300 وي یاره وې داسې وکې وجنه ما جمدی به ونیسو مکی ته به بوز ولته به سره راکاږي دا د وجنه ما دا خو به وسلې خلق دي چې ګوتې ولې ونس او شیطان راغلی دی شیطان د سراقه ابن مالک مدلجی په شکل کې او شیطانان ځان سره داغه د ډلې په شکل کې د بنو مدلج په شکل کې راوستي دي
ابو جهل ته وای د سراقه شکل کې وای زما قوم د قدمه راوسته دي غمه مکه زر تاسو یې زر د لما راوسته دي زر دادی او زر د لما راوسته دي هیڅ فکر چېونه کې بلکې 2000 نور دي 3000 لخر زما دي پاغیم ابو جهل داړو یو بل اطلاع مسلمانانو ته ورسېدله چې کورز ابن جابر را روان دي د کافر امداد لا او هغه سره ملخکر دي 15000 کسان جنگ کې دا پروپاګاندا خطرناک شی دی صحابه ته لومبه د اطلاع رااله چې کافر زر دي بیا د اطلاع رااله چې د سراقه ابن مالک ول 3000 کسان راوستري د بنو مدلج قبیله او بیا د اطلاع رااله چې کورد ابن جابر 15000 کسان نور را روان کړی دي نو زر او 3000 سلور او 15000 9000 او مسلمانان 300 دې سره یو پټه لګوندې سړی خامخا پریشان شي رب العالمین التفورا حضرت جبریل علیہ السلام رولے استستغیثون ربکم انی ممدکم بألف من الملائکت مردفین فکر مکوے اس فکر چونکے زر دوی دی زر زما فرشتے دی 1000 فرشتے او دا فرشتے خدای نازل اکڑے 1500 فرشتے دا جبریل علیہ السلام پا کمان کے وے هغه جرنیل او 1500 فرشتي د میکائیل علیہ السلام په کمان کې وي هغه جرنیل او صحابه لیدلې وی دا فرشتي چې را کوزیدې نو مونږ ته د سره میږي ښکارېدل ما په خپل یو غر لیدلې د بدر په مقام سره خوا کې چې په کم غر دا فرشتي را کوشوي دي هغه تک سره شګي دي تک سره یو شان د شګو ډېرې دی یو غر راکوز شوی 1500 جبریل علیہ السلام مشر دا 500 میکائیل علیہ السلام مشر دا زر فرشتے خوراله حضور پاک تا ودرې الله رسول جی فکر نکي هغه زر دي زر مونږ دا راغلي کستا مرګرو سره وصله نشته فرشتو سره شته والله دې فرشتو ته ویلو جنگ بتا سو نه کوي تاسو صرف مسلمانانو له ډاډ ورکه او لگ لگ وہے فضربو منہم کل بنان دا سی معمولی ڈب ڈب کوئے لگون دے چی مسلمانان ڈاڑائی در سرا زر فرشتے خورالے ادرے دے رب العالمین ورطبیات سوئی بی انی آیت میر ممدکم بسلاست آلاف من الملائکت منزلی وی درے زر نور تیار فرشتے والا دے کدا سراقہ درے زر دی نو 3000 مام تیار ساتلې دي او کدا کورس 15000 هغه دروغجن خبرم بالفرض رښتیا شي نو قران شریف کې الله وی 5000 نور فرشتي هم تیار دي فکر ولې زر په میدان کې غید زر مې ترا واسطه 3000 ولاړې دي درته 5000 ورپسې شاته نورې ولاړې دي که ضرورت پیښ ودا در سره دي او جنگ پتا سو کوم تماشا کا واسطه څه کېږي چې کله جبریل علیہ السلام راغی نو شیطان خو او پیجند چې دا خو جبریل علیہ السلام دی نو شیطان دی د سراقه ابن مالک په شکل راغلی دی او د ابو جهل لاس یې نیولی چکر لګی ابو جهل سر کې دی او چې فرشتي یې ولیدې شیطان نو د ابو جهل نه لاس راخ کړ ابو جهل ورته وی سکه لکه خیر دی وی انی ارا ما لا ترون وی زه چې سینم تاسو یې نه اوس بدته پته ولګي شیطان خو دغه د پالیفلا مرابی دی کوي رامي وسته باز داسې مې ودرولې چې اوس نه تختې دی شه او نه کامیابې دی شه لازم تراخ کوي چرته دی مونږ یو قوم ته وی دی چیزو وی چرته لاړې خو شیطانانو کنه وی چې تاسو زه سینم هغه فرشتې رااله تاسو نه زه چې ته ټینګې دی شمه بس خو ته لاړه ابو جهل حق حیران شو قوم متوی چې ګوره مونږ د تو چې جنگ نکو او تاوی جنگ کو هغه دغه سراقه خو شیطانو په شکل د سراقه سره د قوم نه لاړ دې سره دوی خپل لګي او خپل جنگ چې کله شروع کېده نو عتبہ خودی پیغور ورکوي استاد زوی نه ځکه جنگ نه کې هغه اوس په معلومه
شترمر وزر دلته لګولې دی او ټوپۍ په سر نه وه په سر یې وتړه او توره یې واغېسته او اواز یې وکړه خپل لور ته وی شیبه روزه شیبه یې رو یو یې زوی دی ولید وی ولید روزه ګوره اوس بهادري دې ته وایي دا زما له پیغور را کوي اوس ګورو به چې پیغور څوک کامیابېږي نو ورور یې مو ویسته او زوی یې مو ویست درې واړه دا به قانونو چې د جنګ نه مخکې به یو بل سره دي پرزونې کولې د عام جنگ نه مخکې یو په یو نو چې چا به وګټله نو هغه به نور قوم بیټ نو بیا به عام جنگ شروع شو دوی چې څنګه لاړل نبی علیہ السلام ته آواز وکړ هل من مبارز عتبه ودرېد شته څوک چې موږ ته میدان ته راوځي درې کسان انصار فورا ووتل یو دی درغی درې انصار ووتل صفونه برابر دي عتبه ته تپوس وکړه څوک یې یو یې د فلانکې انصاري بل وی د فلانکې انصاري بل وی د فلانکې وی تاسو ځئ ما له موږ له خپل قومیان راوباسئ تاسو خو د مدینې او آواز یې وکړه یا محمدو صلی الله اخرج الینا اکفاءنا موږ له هغه خپل دغه راوباسه قومیان چې زموږ برابر دي په قومیت کې راوباسه حضور پاک خودم رو رستے ہوئے نبی علیہ السلام ہم ترتوی قم یا حمزہ حمزہ پاس قم یا علی پاس قم یا عبیدہ عبیدہ ہم ترزوے دوارا ترزامن حضرت حمزہ عبیدہ یو دا ترزوے او زوم علی درے وڑا ویستا یہ سوک داونا وجی پردی وجنی اخپل بچ گئے درې واړه پاسور زه ورځه په برکت ته خدای درې هغه مسلمانان درې دا کافر خو چې مخ په مخ شو حمزه رضی الله عنه چې په عتبه راغی یو ټسې ورکنو عتبه مردار یو ټس سره ورغلو علی رضی الله عنه په ولید راغی د عتبه په زوی باندې او یو دوه توري یو بلوالو چې ټس شنو ولید مردار کړ او دا بل چې دی حضرت عبیده د حضور پاک بل تر دی هغه د شیبه سره مخامخ شو د شیبه سره مخامخ شو نو دی لږ زخمی شو دا عبیده خو حمزه او علی په شیبه ور مخکې شو شیبه مردار کافر درې وړه مردار شو او حضرت عبیده رضی الله عنه زخمی حالت کې راوړل نبی علیہ السلام ته حضور پاک ول بیا دعا وغوښته بیا شهید وفات شو په مبارزه کې لومبي درې وړه چې درې وړه مردار شو مسلمانان خوشاله شي چې دا لومبو پردونو کې خو مونږ ګټو ورپسې عام جنگ شروع شو حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه فرمای حضرت علی صاحب وای الله اکبر د صحابه ورونو ډېر لوی شان وی د قیامت پرز د ټولو نه لومبه وزد خود انا اول من یجسو بین یدی الرحمن للخصومه وی د قیامت پرز به د ټولو نه مخکې د خدای په دربار کې زه په کونډو پریوزم او خدای سره به زه مخامخ ودرېږم چې الله زه هغه یم چې ستا د پیغمبر په دین کې اول نمبر میدان ته زوتی زه به ودرېږم للخصومه خصومت الله سره به باس کوم الله سره به باس کوم چې خدای پاک لومبي هغه زیما چې زه ستا د رضا دپاره د لومبي میدان ته وتې او ګټلې مې زه به میدان کې ودرېږم د خدای عبدالرحمن ابن عوف صف کې ولاړم چې مې وکتل ښي طرف ته مې یو هلک ولاړ نوجوان چې مې ګس طرف ته وکتل یو بل نوجوان ولاړ جنگ کې هم سړی په مرګري ډاډي او خو د توري جنگ و دا ټوپک خو نو وی ما وی خدای خیر پکې واچوي په ځان ویرېدم یو خو هم هلک دی دا بعضې خلک وي دا ماشومان نو ښه ماشومان به نبی علیہ السلام جنگ کې نه پرېښودل د 15 کالو نه چې به عمر کم و هغه به جنگ کې قطعا نه پرېښودل 15 کالو ته به چې عمر ورسېد نو هغه به جنگ کې ماشومان نو ځوانانو ودونه هم کړي
ځوانانو ودونه هم کړي خو د نورو خلکو په نسبت په عمر کې کم وی ما چې خدای خوا کې خو مې لکان دي نوجوانان نا تجربه کار دي دا بس کېږي وی په دې سوچ کې چې یو را باندې سکونډار ولګول وی چې ما ورته وکتل ما ته کاکا جي یا عم اتعرف ابا جهل ابو جهل پیژنې وی ما ورته چې ته پې څه کې ما تفعلوا به ته پې څه کې وی ما اورېدلي چې زموږ د پیغمبر غټ دشمن دی کنن خدای مالا پا گوتو راکه کنه نو یا با زم مخ که مرم یا با دی مخ که وجدم دو خبر وی خواه که می در سرارور دیده تا بغگ نکه وی دی کرامان دی اغا سکندارو لگولا چه ما قتل دا سکلی ما غوگ ورخکتا که ما توی کاکا جی ابو جهل پیجنه دا خود مدینه انصارو دوی که تنولی دل ما وی او سپکه تو یاره موری دلی چې زمونږ د حضور پاک غټ دشمن دی او کنن په ګوتو راغی کنه نو یا به زمرم یا به دین دی وی قسم دی داغی په وجود دون خوشحاله شم وی مې چې زه الکان دي نوجوانان دي خو الحمدلله بادران دي خوشحاله شم امرا ته وی رور ته مې غږ مکوا او دواړه رونه دي وی دی کې ابو جهل په اسرا ښکارا شو او په دې صفونو ګرځي مې وینې هغه سړی ویاو دغه ستاسو امر ګرځي دغه وی دواړو په لکه د بازونو په شان ورغوټکا ورنل په او داسې مضبوط او چې د استعلان دی راوړو جنگ شروع دی بیا دی یو پسې دی حضرت معاذ رضی الله عنه پسې د ابو جهل زوی عکرمه ولګید پدی توره پدی لاسو دا لاسه دی پریک لیکن گوره اغا پاقی کم لگیا دی جنگی گی لاسو پوره ویزان دی و بیام جنگی گی نو لاس تنگ کردیو نو پدی لاس اخپکی خود چکی ورکدان نیو گردو او بیام جنگی گی دی خدا غزا خمنا خدای جوڑ کر رستو بیا وفات شوی دی او اغا بلرود حضرت معاوذ رضی اللہ عنہ اغا پدی جنگ بدر کی شهید شو آغا امیہ تیرہ جمعہ جی میں در تقصہ کرے وا آغا نراتاو پس طریقہ ابو جہل دا وستا چراوی وستا دخو خود طویلیو امیہ وی خد را تختم با دکا حضور پاک زما پشان کی ویلی چی دی با منگ وجنو زبرا تختم دروازہ کلاو ساتا ارزے کی چی میدان دو تختاو ابو جهل خو پورا شیطانو هغه ورته کسان لمسولیو پې کړي او چې ګوره دا کاکاجي د نه ونه تښتي چې زه د مرم او زه د جنګ لځم نو دې درانه سنګ پاتې شي نو دې ځای په ځای به پاسېده چې تختمه هغه صحابه هلکان چې وو هغه کافران چې کوم هلکان وو هغوی به ورته ولاړو تښتېدو ته یې نه پرېښود میدان ته ورسېد چې میدان ته څنګه ورسېده دا د عبدالرحمن ابن عوف هم دوستانه وا نو عبدالرحمن ابن عوف تا دا آواز وکړو او صحابه ورپسې دي اوس او زوی ځان سره په اوښ شاته کېنولی دی صفوان یې د زوی نوم دی دواړه روان دی کې صحابه ورپسې شو حضرت بلال ولید دا هغه ظالمو چې حضرت بلال د غلام او په مکه مکرمه کې بلال سره هغه ظلمونه دکول په شګو به سملو په سینه به ولا ګرمي تیږي خاودلې جامې به ته وسته په لارو کې به راخ کډر ظلم می پکړې چې حضرت بلال کله صحیح کنو حضرت بلال یو غونډه ته وخته لا نجوت ان نجا امیہ لا نجوت ان نجا امیہ اے خلقا آغا دی امیہ گوریا چے پا مکہ کی پا مالو بکولے اکدینن بچو گوری بیا دا ماس خلاصی نشتا بیا را دا گتو لچتا ورنشم دے ظالم لا صحابه کم نیوی آغا دی اور پسیشو اور پسیشو دا عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ الآواز ورکے عبدالرحمن بچ میں کا آغا ہوتے ما پس رازا
نو په منډه اوس خطا دی نبی علیہ السلام له بوزي یو حضور پاک له بوزو چې امن ولا ورکی صحابه پسې رو رسېدل نو چې رو رسېدل نو دې پوه شو چې زما دا او خودرون دي دوه کسه په سواریو او خوان نه کوي نو شاته خپل زوی له کېخو د زوی شاته وغورځاو زوی په دې وجه وغورځاو چې وبه دا او خلک سپک شي منډه ووایي او بل دا صحابه په دې زوی شي نو ما پسې براونه رسي مرګ چې په سړي راشي کنه دا بوډا قصه هم یاد دی کنه زوی نه جوړ خدایا دا بیماری په ما کې خدای جوړ کې خدای دا بیماری په ما کې خدای مار د په ځای مړه کې نو اسرائیل علیہ السلام ولا پیټیم دی پورا دی ویروغ او رنزور پیجنه وکنه نا جوړه مې زوی دی او را دي ما پسې نو دا چا په سر مرګ نه راغلی خدای ډیر ګران کار دی نو زوی له دیکا ورکړه صحابه پیرا زوی خلال ته مردار کو د پسیش یا پسې را ورسېدل وی عبدالرحمن ابن عوف ته आवाज وکړ سوکم وی دا اوخ نه ټوپ کا دا اوخ نه ټوپ دا په ځان ورغورځ عبدالرحمن ابن عوف او صحابه ته نه به وجنه ذری نبی علیہ السلام له بوزو صحابه چې حضور پاک پر رحم دل د کاغله ورسېد خو بچ کیږي د دې پاسه وینه پاسم ته ډیر وسی په دې کې خدای ته نه پازانې په غردول بس صحابه د لاندې نه پکې تور ولا کوله په داخېټه کې مردار کې تا مردار شو غټ غټ سرداران دا مردار شو په دې جنگ او یا کسان غټ غټ سرداران پکې گرفتار شو دونه ویش خدای پاک فتح مسلمانانو لور سور لس کسان صحابه کرام پکې شهیدان شویم دي هغه د بدر په میدان کې دفن دي زه ولتلم یو دیوال ته تاو دی پاغه کې قبرونه دي عریش پاربه کې سفر تاول هغه د ډېر بهترین جماعت سعودي حکومت جوړ کړی دی مسجد عریش وتاول زمونږ د ټول جماعت نغټ جماعت یو لوی حاله جوړ کړی جنگ کے خدا پاک مسلمانوں لفتہ ورکړه نبی علیہ السلام چې وکلم په جهاد کې کامیابی مونته نظر بنته درې ورځې په هغه میدان کې ایثار درې ورځې چې څوک داونه وي چې فتح مونږ ته وکړي لاړه څه درې ورځې ایثار بیا حکم وکړ او یا کسان کافران مردار شوي او غټ غټ کافران نو بدر کې یو لوی کیو تقوا دا اوسم په قبایلی علاقو کې غټ غټ پیانې اوبه پکې په ګزونو لاندې غټ پیانې دا ټول دی او شال کیو شال اوبه پکې نه وي او ډېر ښه بوی ته چې د ښه اوبه وي پکې دا دې کیو ته ورغلی ټول یې کیو ورغلی یو دغه امیه چې دې غټو او نور پالسولې نو دې کې راخکنو اندامونه ته جدا کېدل پیتا نشو رسیدے نو حضور پاک او فرمایلی د باندې دل تک خورې مور ورواله و پټې کې پی کې واچو نو درې ورځې پس نبی علیہ السلام مبارک راغی د پی پاغانه وکړ نو نمونه والا غیستل اے ابو جهل اے عتبہ اے شیبہ اے فلان کیا یو نوم بخاری شریف کی حدیث اے فلان کیا نمونه غیستل تاسو من سره چې خدای ته وعده کړو واخو من سره خدای پورا کړ من سره د مدد وعده کړو مدد یې راکړو تاسو سره چې خدای ته وعده کړو هم د سره پورا کړه اوس خوشاله په خدای پاغه وعده وکړه لورونه ورکړي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته ویل الله رسوله ته چې چا سره خبره کې خو تاسو وجود نه دي روح پکې نشته یہ خستا خبر نوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انتم باسمع لما اقول منهم وی چې زما خبر څنګه اوري هغه ته تاسو نه اورئ تاسو بیا په دنیا کې موجود یا سوچ او فکر بل طرف ته په دنیا کې او دا غي ټول سوچ اوس ما طرف ته متوجه دي هغه یې تاسو نه خاوري تاسو دا څنګه اورئ زورن ورکو نبی علیہ السلام
باقیو تختیدل او یا کسان مردار شو او یا گرفتار کړ رال المدینه منوره چې دا او یا کم گرفتار کړل دې کې غټ غټ سرداران نو نبی علیہ السلام مبارک صحابه سره مشوره وکړه چې دې سره څوک حضور پاک د جبرئیل علیہ السلام سره پکې مشوره کړې صحابه مختلف رائے ورکړي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه رائے دا وا چې صاحب فدیه به والو جرمانه او پرې دی حضرت ابوبکر صدیق ډېر خلکو مدد مرسته وکړه عمر استا سره ده وی صاحب زما خبره به خوښه نشي وینا وایه وی زه خو یم چې دا اویا والا وجل غواړي او داسې به نه وجل هر یو کس به خپل رشته دار وجل دا الله رسول زما پکې ماما دي زه به دا ماما وجنم دا حضرت ابوبکر صدیق پکې زوی دی به زوی وجني دا حضرت علی پکې رور دی عقیل اب خپل رور وجني او دا الله رسول استا پکې یو تر دی عباس یو دی زوم دی ابو العاص ته دا وجني هر سړی بخپل رشتہ دار وجني چې موږ نن الله ته دا خایو چې خدای استا په مقابله کې موږ نه پلار پیژنو نه تر پیژنو نه زوی پیژنو نه ماما پیژنو او واقعي په دې میدان کې دنه د حضرت ابوبکر صدیق زوی دی میدان ته راووت هل من مبارز شته چې څوک ماته میدان ته راوځي نو پلار خو د زوی واس پیژني حضرت ابوبکر چان تپوس وکړو وی د آواز د عبدالرحمن نه دی وی دی کنه بس تورې د کلم ورته ورمنډه کړه وی درلم زه میدان ته درلم حضور پاک کلک ونیوی ته به نه وایي بل څوک دی ورشي قسم په خدای صحابهو د دین دپاره هغه قرباني ورکړی چې تر قیامته پورې به مور راوړې داسې قرباني ورکړي نه بیا پلار پیژنده حضور پاک سره خو مینه د هغې وه زموږ څه مینه ده په دین خو قرباني هغې کړې ده زموږ څه قرباني ده په اسلام خو ننګ او غیرت هغوی کړی دی موږ په اسلام کم ننګ او غیرت وکړو نو چې وګوره دغه دی که نه موږ له چیلنجونه راکوي حرامیان قرآن شریفونه زموږ سوځوي چیلنج راکوي پروس کال په امریکا کې قرآن شریف وسوځو نو دغه حرامي بیا وایي نور به سوځو موږ له چیلنج راکوي چیلنج او د مسلمانانو د قیدیانو په ګوانتانامو به کې قرآن شریف راواغېست او په لیټرین کې د هغې په مخ کې وغورځول موږ له چیلنج راکوي موږ اسم نشي موږ دې سپېره کافر سره اوس هم مدد کوو موږ سره دوستانه تعلقات ساتو غیرت هغه دی چې کوم غیرت په صحابه کرام کې خدای پاک داسې غیرت په موږ کې پیدا کړي دې ته غیرت دی په دین ننګ موږ خو د غربي مانځل هم جومات ته نه ځو موږ خو د پیغمبر شکل هم خپل نه کړ موږ خو د پیغمبر پټکي ته هم سپک ګورو موږ خو د پیغمبر جامه هم سپک ښکاري موږ خو د پیغمبر په مسله چې راته کوم ولاړ دی هغه پسې هم کنځل کوو موږ خو د پیغمبر دین چې په کومه مدرسه کې ښودل کېږي هغه مدرسې سره هم دشمني کوو زمونږ د حضور پاک سره د قیامت پر ورځ ملاقات نه کېږي مونږ به ورسره نه مخامخ کېږي دا ټولې خبرې به مخکې راځي ګورې مونږ لا دا پاتې نه دي مونږ د پیغمبر د دین لپاره څه قرباني ورکړو او څه محنت هم وکړو مونږ وایي زه بس هر سړی پیشه خپل دین یې پیشه او لنډه خبره هم زده کړې زه مړ هر سړی خپل قبر کې سملي دا ټیک ده چې هر سړی خپل قبر کې سملي خو د پلار نه به د بچو تپوس کېږي د مور نه به د بچو تپوس کېږي د قوم د مشر نه به د خپل قوم تپوس کېږي دا زه نه یم دا حضور پاک فرمایي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته حضرت عمر فاروق وی هر سړی به خپل رشتہ دار وژني عمر ډېره سخته فیصله ده صرف په صحابه کې یو کس د عمر ملګرتیا وکړه باقي نور ټول وی صاحب فدیه دیواله پرېږده حضور پاک د جبرئیل علیه السلام سره مشوره وکړه
جبريل څه چلو کوم وی اختیار ستا خپل د چې څنګه خوښه یې راوکړه څنګه خوښه خدا صحابه دې پوه کا په فدیه واغشته او پرې ښودل نو دا اویا دي اویا به کال پس تا د مرګرو نه مري اویا به مري نبی علیہ السلام صحابه ته وی ورکه فدیه واغشته او پرې ښودل نو اویا به تاسو کې کال آینده کال مري صحابه وی دا خو ډېره ښه ده چې مونږ کې مړه شو خو جنت ته به لاړ شو مونږ د مرګ نه یېرېږو فدیه ترې واغشته بیا چې فدیه اغشته هغه عجیبه وه سوال جوابونه یې مکې ته ولېږل چې دوی پسې فدیه راولېږې نو دا یو فدیه راتله او نبی علیہ السلام ته پیش کېده دا د فلان کې فدیه ده صاحب به یې خوشې کړ دا د فلان کې دا به یې خوشې کړ حضرت عباس رضی الله عنه د حضور پاک تر دی چې راوسته دونه ورسره مینه ده دومره او دی پټ مسلمان و چې دی یو صحابي دا ورکړی تقسیم کړل په صحابه وی لاسونه ولو تړی چې د نو نه تختې څوکۍ کوي نو د پیغمبر علیه السلام چې په کم کور کې شپه وه هغې سره دیوال نه پورې غاړه دی یو صحابي سره د ټوله شپه زبیرګي کول ام المؤمنین وی د مسلمانانو مور وی پیغمبر علیه السلام له خوب نه ورته خدای ولی خوب نه وردی او ټول شپه پریشان او خوب نه ورته بیا چې معلومات وکړل نو د عباس بیرګي اوریدل لیکن انصاف پکې دومره دی چې چاته نه وي چې دا عباس ولی بیرګي کې نو بیا وی زه لاړم دا کور والا نه تاسو کو چې عباس بیرګي کې څه چل دی نه جوړه دی حضور پاک ټول شپه به خوب دی چې هغه کتل لاسونه ولا سخت تړلی دا غیر د وجه نه زبیرګي کول نو بیا ولا غوی لاسونه نرم کړل نو چې زبیرګي قلال شروع نبی علیہ السلام له خوب ورغی خو سفارش ولا نه کاو چې قیدیان به یو شانی سفارش بني نو سال عباس ته وی کاکا تبر دوه کسو فدیه را دی راوړي یو د خپل ځان یو درواره د عقیل غریب دی یو د ځان یو د عقیل دی وته وی ورواره تا ته پته نه چې مسلمانې وی ظاهر کې د کافر سره پړل کې مونږ نیولې تړنه خدای خبر تړنه خدای خبر او فکر مکو کو مسلمانې او مونږ د فدیه واغښت خدای به بدل درکې خو مونږ نیولې کافرانو سره پړل کې ځان به مور کې درواره باندې مور کې ورواره تا ته پته نشته چې ما سره مال نشته غریب وی نشته د سره وینا وی چې کله راتلې ستا ښځه ام الفضل زما چاچی هغې له دې بټوه ورنکړه تا ورته ونه وې چې که جمدې رالم بیا به یې ماله راکې او که مړ شم نو ستا ده ونه دې ورکړې ورواره وی زما د قسم په خدای وي چې رښتونی پیغمبر د دغې بټوې نه یو زه خبر یم یو ته زما ښځه خبر ده یو ته الله خبر دی ته خدای خبر کړې ښه د خدای پیغمبر ابو العاص و تعالی مخ کې ګو زومو د پیغمبر علیه السلام حضرت زینب بی بی وا ابلا په مکه کې ده ویتم فدیه راولېګا سوال جواب لا چې فدیه کله پیش کېدلې نو حضرت زینب چې د حضور پاک لور وا هغه فدیه راولېګا د خاون انصاف خدای کړي نو هغه له حضرت خدیجه رضی الله عنها یو امیل د واده په وخت کې غاړه کې چولو دا کله ودی ده امیل یې ورته غاړه کې چولو نو هغې د ناز نه هغه خپل امیلم په هغه فدیه کې کېښود او حضور پاک له دا اشاره ورکړه چې ته زه د لورې ما نه فدیه غواړې د خپل زوم نه نو چې کوم امیل زما مور خدیجې ما ته اچولو هم پکې واله نو چې پیغمبر علیه السلام ته د ابوالعاص فدیه پیسې د ابوالعاص فدیه ده چې وې کتل هغه امیل پې د پاسه پروت نبی علیہ السلام سترګو کې اوښکې راغلې هغه د هغې د واده هغه حالت او حضرت خدیجه رضی الله عنها هغه منظر ورته رامخکې شو تاسې ورته کتل دته صحابه خو پوه شو وی صاحب ولې د دې خوښې د ده دا فدیه به مو واپس کړو او د عباس ته به مو واپس کړو نخلو چې ستا تره دی کاکا دی وی نه چې نورو نعلم دینه به ملم وی خلد ابوالعاص دا با واپس کو وی نکا مخواخی نو دا عمیل با تا صرف واپس کو
دا زما مشري بیبي دې ته په غاړه اچولو دا به واپس یو ته واپس ابو العاص باندې شرط لګاو په دې وخت کې زما لور تاسو سره په نکاح کې د ګناه ده ته کوم وخت مې درکوله جایز اوس دې وخت کې شریعت آرام کړی ته کافر مسلمان نو پتا شرط دا چې تور سه زما لور به ماته واپس کی ویلې قیدیان ټول واپس او هغه زینب رضی الله تعالی عنها په اوخ سورک للا او رخصت اکړه یو ظالم کافر هغه ول دیکا ورکړه د اوخ نه راو غردوله پګېړې ماشوم هغه مزایف مدینه منوره ته بیا نبی علیہ السلام درو رسید رب العالمین فرمائے ولقد نصرکم الله ببدر وانتم اذلہ وی تاسو ډیر کم وې وصله کم وا افراد کم بیا هم د سره خدای مدد کړی دی فتقوا الله د خدای نه ویریږي هر وخت په لکه د الله یاره پیدا کې نو خدای به د سره مدد کوي نو شکریا به ادا کوي لعلکم تشکرون بار بار به سره خدای مدد کوي شکریا به ادا کوي نن مسلمان څومره ډیر دی نن د مسلمان تعداد د کافر د هر ډلې نه زیات دی د يهوديانو نه مسلمان زیات دی د عیسایانو نه زیات دی د هندوانو نه زیات دی د جاپانیانو نه زیات دی د روسیانو نه زیات دی د چینیانو نه زیات دی د مسلمان تعداد او نن مسلمان په وسلم پورې دی دامنه چې وسله وسره نشته غټه وسله ټم بم نه مسلمان سره شته غټه وسله میزایل دی هغه مسلمان سره شته او مسلمان سره ایمان هم شته او دریابونه چې کم نهر سویز دا د مسلمان په دا داسې دریاب دی چې دا یورپ او دا بل طرف ملاوي دا مسلمانانو په حدودو کې دی کدا نهر په دا دریاب په بن کدا نهر د دوی یو بل سره کنیکشن ختم یورپ په من نیم شو یو بل سره کنیکشن ختم تیل نن مسلمان سره دی چې د دنیا نظام نن پتیلو چلےږي سونا نن مسلمان سره دا چې د دنیا تجارت په سونا چلےږي ګیس نن مسلمان سره دی چې ستا نظام ټول په ګیس چلےږي لیکن مسلمان بیا هم د کافرو د لاس سوال ټکول خوري دا څه ده کنه فلسطین کې دی وال خوري په عراق کې دو خورل په افغانستان کې دی خوري پاکستان کې دی خوري په بوسنیا چچنیا کې وال دی خوري په فلسطین کې دی خوري ولی اغا ایمان چې کم پکار دی اغا نشتا وانتم العلون ان کنتم مؤمنین الله وی کتاب ایمان په سچ ځان کې پیدا کړ کلک ایمان چې په خدای کم یقین دی نو بیا وستا کامیابی وي او د دشمن بني ازمون نشتا ولی نشتا زمون ټوله باور اعتماد نن په یورپ او په امریکا دی په مدینه او په مکه نشتا زمون حکمران طبقه چې دلته خلینا خبر او باسي د امریکای زنده باد او باسي او چې منډه وای نو امریکای له منډه وای او چې منډه وای چین له روس له منډه وای د خدای کور لا بیت الله له د پیغمبر علی السلام کلی له منډه نه وای اعتماد په خدای پکار دی نن د مسلمان چې څومره په کافرانو اعتماد دی د دې په نیو اعتماد هم کدي په خدای او په رب العالمین او کو اسبم دی بل میانس کې سره اخته دشمن ته مزه او فائدې اخلي دا مونږ ته خدای مثال خی کنه کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله دا خدای مدد د سره بیا وړل نشتا کته یرا ټیکنالوژي وسلنو جوړه دي کې ټیکنالوژي کنه ملکونو عربو سره لکه پیسې دي لک دولت خو سره نه دي لک تیل خو سره نه دي د تماچې د سرو درو ګرځي او یو شیخ پکې یو جز دی پکې ځان له مستقل ګرځي ځان له مستقل او تختونه او کټونه سرو درو دي نو جوړ نه کې ټمبه مو میزایل کنه چا منی کړی پیسہ خوري د مسلمان سره ولې نه جوړي را جوړي ته نه جوړ او بل وسلخ پکار د داخو ټیکنالوژي دا لیکن دا غې نه علاوه د بدر صحابه سره وسله کم انور سره ډیر وا اعتماد په خدای لوی خبره فلعلکم فتقوا الله خداینا یره خداینا یره پړ کې نشته نه د حکمران طبقه شته نه د مونږ کله موږ د خدای نه یره په لکه رااله تقوا نشته کنه پرې ګناه کرپشن رشوت ډاکا څومره ظلمونه شروع
هر یو چې راځي ظالم د بل پاسه دی پاکستان کې تر اوسه پورې هغه د بجلیګر مونږ چې خبره ورته نه پورې سړی دوی را نه غي او چې کم راځي د بل پاسه یو چې کم ټیکس لګي بل هغه نه زیات لګي عوام تباہ او برباد کړ وېس کړي دا ویني د عوام اوس دې حالت ته وګوره موجوده حالت څوک یو څوک بل څه وعده به یو کوي بل څه هیڅ نشته ازاله به په وبخي ولکه د خدای یره نشتا خدای دې زمون او زمون حکمران طبقه پزله کې د خدای یره پیدا کی زمون کله د حکمران طبقه او زمون جوړ د الله سره راغی او د الله سره کنیکشن برابر شو خدای شتکه زمون یو مشکلم په پاتې شي دا تار دی د دې جوړ راغلی د خپل سره نو خبرې کوي او کدا تار کټ شو جوړ ختم شو الته بیا आवाज نه خيږي نو زمونږ د خدای سره جوړ نشتا که زمونږ د الله او د رسول سره جوړ راغی هیڅ پریشان نشتا کدا جوړ زمونږ راغی نو خدای دې زمونږ د الله د خپل ذات او د خپل پیغمبر مبارک سره جوړ پیدا کړي قرآن چې یو سپاره باندې تقسیم شوی وي لیکي ګناه شته او کنه څنګه یو سپاره باندې هیڅ ګناه پکې نشته دا د ختم د لپاره خیر دی خلک تقسیم کړي کم کسان چې جمعه ته مخ کې راشي نو په کار دي چې کم کسان رستو راشي د مخ کې کسانو نه دي ځای نه قبضه کوي او مسله د دین دا ده چې کم کسان راځي نو دوی مخ کې کینی نو شاته کسان ته به خالی کېږي نو ټول مرګري به یو ځای کېږي که شران د لګ د مشرانو خیال ساتي ماسخوتن ویترو پسې 2 رکعات نفل پناسته پکار دی او که په ولاړه ویترو نه مخ کې پکار دی نبی رسول سلام د ویترو نه پس پناسته او 2 رکعات کړی دي اگر چې پیغمبر علیه السلام به ویتر په اخر شپه کې کول نو چې ویتر به وکړ هغه نه پس به 2 رکعات پناسته کول نو پناسته ځکه کول چې غیبه په هغه تهجد ډېر لوی وخت غشته په ولاړه ډېر ځات تلاوت په پکې کو بهر کې اوس کو څوک ویتر خو خدا دې چې تهجد پسې په اخر شپه کې وکي او د ویتر نه پس 2 رکعات وکي پناسته د پیغمبر سم تابعداري رااله لیکن په اوله شپه کې څوک ویتر کوي او د نبی رسول الله د تابعداري په نیت پناسته یو 2 رکعات نفل کوي نو خبره ده جماعتونو کې چې کوم المارو کې په شیشو کې شکلونه ښکار هغه سره موږ کې فرق نه راځي لاول خو په کار دا چې قبله طرف ته داسې سیز نه چې هغه کې اصلي توجه خرابېږي عائشہ صدیقہ رضی الله عنها لو پټاوا او قبله طرف ته دیوال باندې وېزان دوا نبی رسول الله مبارک چې څنګه سلام وګرځاو وی امیتی عنا قرامک وی عائشہ لو پټا لره کا فإنها الهتني دې د پمانځ کې خطا کړم مونږه را لګټ وټ نو زما خپل ځاني په ډېرو جمعاتونو کې د محراب کې اکثر شیشې لګېدلې هغه کې بسړي په شیشو کې خپل ځان ته ګوري هغه مونږ وکړي قبله دیوال باندې داسې نقش و نگار نه دی پکار چې د انسان توجه خرابوي او د بانګ د ماخام پټیم باندې ویل پکار دی واقعي دا خبره ده دې دعا غواړي مانه مانځ کې سستی کېږي دعا را لوکان ځان به تکړه کې غوړ یوازې په دوا کار نه کېږي ځان به تقدم به دوا را تکو چې خدای تکړه کا خو چې څنګه د دنیا په کار کې د سستی نه کېږي دا رنګ دین کار کې سستی مکوا دا پدې پېنه شو بنین باندې بنین منسکیږي او کمیسه چواها یو دوست نارینه اولاد نشته الله دې نارینه اولاد دعا وکړه رب العالمین موږ د حضور پاک په نقش قدم روان کې الله د مسلمانانو اتفاق راولي مسلمانان د اختلافاتو نه وساتي او یو زنانه د بیمار ده پرونه هسپتال ته وړو دعا وکړه چې الله ول شفا ورکړي یو بل دوست زمون په کارخانو کې هغه هم دعا غوښته دعا وکړه چې الله مشکلات حل کړي او الله خیر او برکت نصیب کړي یو بل دوست زمونږه دا ډاکټر صاحب دا عثمانزو زمونږ د اجي صاحب برخوردار دی هغه ته دعا وکړه هغه څومره اولاد نارینه پیدا کیږي نو هغه ټول تقریبا معذوري
دعا وتوکي چې خدای پاک ولا صالح او صحتمند اولاد ورکړي. الله دې ولا روغ صحتمند او صالح دیندار مسلمان بچي په قسمت کې ولي کې خدای دې ولا ورکړي. نورم باندې دوستانو دعاګانې غوښتي دي چې چا دعاګانې غوښتي دي الله دعاګانې ولا قبول کړي او ته ولا پوره کې حاجتونه. او پرونه محمد سیار الله تبار وفات شو غي تم دوه کې چې خدای پاک مغفرت نصیب کړي. څومره مردگان وفات الله ټول مغفرت نصیب کړي او چې څومره مریضان دي په کورونو هسپتالونو کې الله ټول شفا ورکړي. الله د څومره مسلمانان دلته موجود دي چا په دل کې حاجتونه شریعت سره موافق ټول له پوره کې چاته پریشانې ټینشنونو دی هغه له په خوشاله باندې بدل کې اخر وخت په خلیدا کریمه نصیب کړي. لا اله الا الله.